که چېرته موږ 2 یا 3 ورځې خوراک سټاپ کړو، مکمل خوراک پرېږدو، بالکل یې نه کوو، نو زموږ په صحت کې به کم چینجز راشي. آیا زموږ صحت ته به فایده وشي یا به نقصان وشي چې 2 یا 3 ورځې موږ خوراک مکمل سټاپ کړو؟ وګوره کله چې موږ 24 غنټې خوراک ونه کړو، د خوراک نه کومه انرژي میلاوېدله هغه خوراک موږ بند کړی دی، هغه انرژي موږ ته اوس نه میلاویږي. نو زموږ په دې وجود کې چې کوم خپل سټور شوي ګلوکوز او شوګر دي، په هغه باندې زموږ د وجود شروع وکړي او هغه استعمالوي. د هغه د استعمال د وجې نه دا موږ د کینسر او د الزایمر ډیزیز نه بچ کوي. اوس که چېرته یو انسان دی هغه 24 نه د راروانو 24 غنټو دپاره بیا خوراکونه کوو، مطلب د 48 غنټو دپاره د خوراک په ځان باندې بند کړو، نو د دې انسان په وجود کې اوس د ګلوکوز لیول چې دی که نه هغه به ډاون شي. کوم سټور ګلوکوز چې و که نه هغه به د سره اوس ختم شي په باډۍ کې، نو د ده په فیټ لاس باندې به شروع وکړي. د ده په وجود کې چې کومه چربي ده، کومه وازګه ده، کوم اضافي وازګه د ده په وجود کې جوړه شوې ده، نو وجود به په هغه باندې شروع وکړي، د هغه په استعمال به شروع وکړي. نو د هغه د وجې نه به زموږ وزن کمېدل شروع شي. کوم ایکسټرا وازګه، چربي، فیټس چې زموږ په وجود باندې جمع شوي که نه، نو هغه به ختم شي. د دې د وجې نه زموږ وزن کمېدلی شي. اوس دغه انسان دا غواړي چې زه نورم خوراک ونه کړم. دې انسان د 72 غنټو دپاره، یعنې د 3 ورځو دپاره په ځان باندې خوراک بند کړو. چې د 3 ورځو خوراک یې بند کړو، نو د ده به اوس اټوفیجي یو عمل دی یا اټوپیګي، هغه به سټارټ شي. یعنې مطلب زموږ په دې وجود کې داسې سیلز دي چې هغه د وخت تېرېدلو سره ډیټ کېږي، خرابېږي، ګلې سړی ورته ویلی کېږي. داسې خلیې دي چې هغه زړې شي، خرابې شي، بیا دا زموږ وجود په هغه باندې راولګي، هغه انګلف کوي، هغه خوري، هغه زاړه هغه خراب سیلونه چې دي که نه هغه خوري، ریجنریشن کېږي، ریسایکلینګ اف د ډیمیج سیل. کوم چې زاړه خراب شوي سیلونه دي هغه واپس ریسایکل شي، هغه واپس جوړېږي، نو هغه ډیډ سیلز، هغه خراب سیلز، هغه ګړې سړې خولې د هغو واپس ریپیرینګ سټارټ شي. نو زموږ د وجود نه هغه نقصاني شیزونه هم ورسره ختم شي. کوم چې خراب شوي د هغه ریجنریشن سټارټ شي، هغه واپس جوړېدل سټارټ شي. نو دا یو بله فایده راووتله. دغه خراب سیلونه موږ ته کینسر کوي. نو چې د هغه اټوپیجي سټارټ شي، د هغه ریسایکلینګ سټارټ شي، نو بیا د هغه د وجې نه موږ ته بیا کینسر نه کېږي. د دې دا بله فایده راووتله. نو که چېرته موږ خوراک په ځان باندې بند کړو 2 یا 3 ورځې، نو د دې زموږ صحت ته فایده شته. خو د دې فایدې سره څه عرضي شان سایډ افیکټس به هم راځي. ښکاره خبره 2 ورځې یا 3 ورځې ته خوراک ونه کړي، داسې څه خو به ستا وجود ته خو به کمی هم راځي که نه. دغه سیمټمس چې کوم راځي سایډ افیکټ، په هغه کې یو دی فیټیک اینډ ډیزنس. مطلب دا چې انسان ستړی ستړی په وجود کې زور نه وي. ښکاره خبره ده چې انسان خوراک بند کړي، انرژي نه میلاویږي، نو د ده وجود به ستړی ستړی، د ده په وجود کې به انرژي نه وي، دی به ناراست دی. نو یو خو دا مسله کېدلی شي. دویم هیډیک، چې خوراک په انسان باندې بند شو، سر درد راتللی شي، هیډیک، دا دویمه وجه راتللی شي. صحیح ده. دریم چې دی بیډ بریت. بیډ بریت موږ وایو هلکه د خولې نه بدبویي ځي. کوم انسان چې خوراک بند کړي، په روژه کې به تاسو کتلي که نه، د انسان د خولې نه د بیډ بریت د بدبویي راځي. دا د څه د وجې چې انسان باندې خوراک بند شو، نو که دی 2 یا 3 ورځې خوراک بند کړي، نو د ده د خولې نه بدبویي شروع کېدلی شي. اوس دا خو د دې فایدې هم شو، څه واړه واړه نقصانات هم شو، خو فایدې ډېرې شول. اوس به خلک وایي چې یاره دا خو فایدهمند دی، زه کوشش کوم چې 1 ورځ خوراک نه کوم یا 2 ورځې خوراک نه کوم، یا په دې باندې به زه ټرای کوم چې 2 یا 3 ورځې خوراک بس کړم. نو د دې فایده شته، خو هغه خلک به دا نه ټرای کوي، نقصان یې هم شته بل طرف ته. کم خلک چې ډایبیټک دي، مطلب دته شوګر دی، هایپوګلایسیمیک دی، چې د هغه شوګر لیول ډاون کېږي. نو د کومو خلکو چې شوګر دی او شوګر لیول یې ګلوکوز لیول یې ډاون کېږي، هغه خلک به خوراک په ځان باندې نه بندوي. دویم پریګننټ ومن، هغه زنانه چې د هغو په ګېډه باندې ماشومان دي، هغوی د خوراک په ځان باندې نه بندوي. ولې؟ چې هغوی ته د خوراک ضرورت دی، هغوی ته ډېر ضرورت دی د خوراک، هغوی ته د ډېرې انرژي ضرورت دی، هغوی ته د ډېر طاقت ضرورت دی، نو دی دې دا شی نه کوي. دریم برست فیډینګ مدرز، هغه زنانه، هغه میندې چې هغه خپلو ماشومانو له شوده ورکوي، په غېږ کې ورسره ماشومان دي، نو هغوی دې دا خوراک په ځان باندې نه بندوي. سیم همدغه مسله ده چې هغوی په ځان باندې خوراک بند کړي، نو بیا د ماشوم خوراک متاثره کېږي، بیا به هغه ته خوراک پوره نه شي ورکولی. نو دا خلک دې نه ټرای کوي. او بل څلورم، دوز هو یوز میډیسنز، هغه خلک چې هغوی میډیسن استعمالوي، ډاکټر ورته څه میډیسن ورکړي چې دا استعمالوه. میډیسن دپاره دا په کار ده چې دې انسان خوراک کلی خپل میډیسن واخلي. داسې میډیسن دی چې هغه به ته د خوراک نه وروسته اخلي. که ته چېرته په نهره باندې د خوراک نه مخکې هغه میډیسن واخلي، نو د هغه نور نقصانات راوتلی شي. نو کومو خلکو ته چې دا مسلې دي، هغه خلک دې دا نه ټرای کوي، او کومو خلکو ته چې دا مسلې نشته دی، نو هغوی که په دې باندې عمل وکړي، نو د دې ډېره زیاته فایده دوی ته راوتلی شي.